البقره مدنی صورت 218 آیاتونه لري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لرټلی شیطانه په الله پناه غواړم. بسم الله الرحمن الرحیم. د لورین الله پنوم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. حق ستا د پالون کې لخوا دی نو هیڅ کله له شک کوونکو مه کېږه. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. او هر یو لره یو لوری دی چې هغه ورته مخاړونکی دی نو په ښېګڼو کې بیړه کوئ هر چیرې چې یاست الله به تاسې ټول راولي بېشکه الله پر هر څه واکمن دی. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. او له هر ځای چې ووځې نو خپل مخ د مسجد حرام لوري ته واړوه او بېشکه هغه دې د پالونکي له لوري حق دی او الله له هغه څه بې پروا نه دی چې کوئ یې. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. او له هر ځای چې ووځې نو خپل مخ د مسجد حرام لوري ته واړوه او هر چیرې چې یاست نو خپل مخونه د هغه لوري ته اړوئ څو له هغو کسانو پرته چې ظلم یې کړی ستاسې پر خلاف خلکو ته دلیل نه وي نو له هغوی مه ویرېږئ او له ما وویرېږئ او دا چې پر تاسې خپل نعمت بشپړ کړم او ښایي چې تاسې لاره ومومئ. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. څرنګه چې مې له تاسې یو رسول در ولېږئ چې زموږ آیاتونه درته ولولي او پاک مو کړي او کتاب او حکمت در وښیي او هغه څه در وښیي چې تاسې پرې نه پوهېداست. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نو ما یاد کړئ زه به تاسې یاد کړم او زما شکر وباسئ او ناشکري مه کوئ. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اے هغه کسانو چې ایمان مو راوړئ په زغم او لمانځه مرسته وغواړئ بېشکه الله له زغمونکو سره دی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. او هغه چاته چې د الله په لاره کې ووژل سي مړه مه وایاست بلکې ژوندي دي خو تاسې نه پوهېږئ. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. او هرومرو به مو په څه ویرې لوږې او د مالونو ځانونو او میوو په کمښت وازمایو او زغمونکو ته زیری ورکړه. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هغه کسان چې کله غم ورسیږي وایي بېشکه موږ الله لره یو او پرشتیا موږ هغه ته ورګرځېدونکي یو. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
وأولئك هم المهتدون. همدوی لره د خپل پالونکي له لوري ځانګړې ورکړې او لورونه ده او همدوی لارموندونکي دي. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بشک صفا او مروه د الله له نشانو دي، نو څوک چې د خونې کعبې حج کوي یا عمره کوي نو پر هغه هیڅ ګناه نسته چې د هغو دواړو ترمنځ تګ راتګ وکړي، او څوک چې په خپله خوښه کومه ښېګڼه کوي نو بېشکه الله شکر منونکی ډېر پوه دی. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بېشکه هغه کسان چې زموږ نازلې کړي ښکاره نشي او لارښوونه له هغې وروسته پټوي چې خلکو ته مو په کتاب کې په ډاګه بیان کړي، الله پر همدوی لعنت وایي او لعنت ویونکي پرې هم لعنت وایي. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. خو هغه کسان چې توبه یې ایستلې وي او سم سوي وي او حق یې په ډاګه بیان کړی وي نو د دوی توبه منم او زه بشپړ توبه منونکی لورونکی یم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بېشکه هغه کسان چې کفر یې کړی او مړه سوي حال دا چې هغوی کافران وه پر دوی د الله فرشتو او ټولو خلقو لعنت دی. خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. تل به په هغه کې وي، نه به ورڅخه سزا سپکه کړی سي او نه به وخت ورکړی سي. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. او معبود مو یو معبود دی، له هغه پرته بل معبود نسته، لوراند لورین دی. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بېشکه د اسمانونو او ځمکې په پیدایښت کې او د شپې او ورځې په بدلیدو کې او په هغو کښتیو کې چې د خلکو د ګټې لپاره په سمندر کې چلیږي او په هغو اوبو کې چې الله له اسمانه ورولې چې ځمکه یې پرې د هغې له مړینې وروسته ژوندی کړې او هر ژوی یې پکښې خپور کړی او د هواو په اړولو کې او د اسمان او ځمکې ترمنځ تابع وریځو کې هغو خلکو ته نشانې دي چې له عقله کار اخلي. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. او له خلکو داسې هم دي چې له الله پرته داسې شریکان نسي چې له الله سره د مینې غوندې مینه ورسره کوي
او هغه کسان چې ایمان یې راوړی له الله سره تر ټولو زیات مینه کوونکي دي. او کاش چې هغه کسان چې ظلم یې کړی کله چې عذاب وویني پوهېدلی چې ټول ځواک یوازې الله لره دی او دا چې د الله سزا سخته ده. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. همداراز کله چې هغه کسان چې پیروي یې سوي له هغو کسانو چې پیروي یې کړې بیزار سي او عذاب وویني او ترمنځ یې اړیکې پرېسي. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. او چا چې پیروي کړې وه وایي به کاش چې موږ لره دنیا ته بیرته ستنېدنه وای چې موږ ورڅخه بیزاره سوي وای څرنګه چې هغوی زموږ څخه بیزاره سوي. همدارنګه هغوی ته الله ښیي چې کړنې پر هغوی افسوسونه سوي دي او هغوی له اوره وتونکي نه دي. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے خلقو په ځمکه کې حلال پاک شیان خورئ او د شیطان د پلونو پیروي مه کوئ بېشکه هغه مو ښکاره دښمن دی. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بېشکه هغه درته د بدۍ او بې حیایۍ امر کوي او دا چې پر الله هغه څه ووایاست چې نه پرې پوهیږئ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. او کله چې ورته وویل سي د هغه څه پیروي وکړئ چې الله نازل کړي هغوی وایي بلکې موږ د هغه څه پیروي کوو چې پلرونه مو پرې موندلي که څه هم د هغوی پلرونه په هیڅ نه پوهېدل او نه یې لاره موندلې وه. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. او د هغو کسانو بیلګه چې کفر یې کړی د هغه چا غوندې ده چې څاروي ته غږ کوي خو هغه پرته له بلنې او نارې بل څه نه اوري. کاڼه ګونګیان او ړانده دي نو هغوی له عقله کار نه اخلي. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اے هغه کسانو چې ایمان مو راوړی هغه پاک شان خورئ چې په روزي مو درکړي او د الله شکر وباسئ که تاسې یوازې د هغه عبادت کوئ. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بېشکه هغه پر تاسې مرداره وینه د خوږ غوښه او هغه چې له الله پرته د بل چا نوم پرې اخیستل سوی وي حرام کړي دي. خو که څوک اړ سي حال دا چې خوند اخیستونکی او له بریده اوښتونکی نه وي نو هیڅ ګناه پرې نسته. بېشکه الله بخښونکی لورونکی دی. إن
الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بشک څوک چې هغه کتاب پټوي چې الله را لېږلی او په لږو پیسو یې خرڅوي، دوی په خپلو خېټو کې له اور پرته بل څه نه خوري او د قیامت په ورځ به الله ورسره خبرې نه کوي او نه به یې پاکوي او هغوی لره دردونکې سزا ده. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. دوی هغه کسان دي چې بېلاري په لارښوونه او سزا په بخښنې پیرلې، نو هغوی اور لره څومره زغمونکي دي. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. دا ځکه چې الله کتاب په حق را لېږلی او بېشکه هغه کسان چې په کتاب کې اختلاف کړی په لیرې دښمنۍ کې دي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ښېګڼه دا نه ده چې خپل مخونه مو ختیځ او لویدیځ لوري ته واړوئ، خو ښېګڼه دا ده چې څوک پر الله د آخرت پر ورځ، فرشتو، کتاب او نبیانو ایمان راوړي او د هغه په خوښه خپلوانو، یتیمانو، بېوزلو، مسافرو، سوالګرو او د مریانو آزادولو ته شتمني ورکړي او بشپړ لمونځ کوي او زکات ورکوي او د خپل تړون پوره کوونکي وي کله چې ژمنه کوي او پر بېوزلۍ او سختۍ او د جنگ پر مهال زغمونکي وي. دوی هغه کسان دي چې رښتیا یې ویلي او هم دوی ځان ساتونکي دي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے هغه کسانو چې ایمان مو راوړی، په وژل سویو کې پر تاسې قصاص برابري فرض سوې ده، آزاد پر آزاد، مریی پر مریی او ښځه پر ښځې قصاصیږي. که چا لره د خپل ورور لخوا څه بخښنه وسي نو په ښه توګه یې غوښتنه د وارث حق ده او هغه ته په ښه ډول ورکول پر قاتل دي. دا مو د پالونکي لخوا یوه اساني او لورونه ده. بیا له دې وروسته چې څوک تیری وکړي نو هغه ته دردونکې سزا ده. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. او اې د عقل څښتنانو،
تاسې لره په قصاص کې ژوند دی ښایي چې وویریږئ. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. کله چې له تاسې یو تن ته مرګ راسي که یې مال پرې ایښی وي پر تاسې مور او پلار او خپلوانو ته په ښه توګه وصیت فرض سوی دی پر ځان ساتونکو حق دی. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. نو څوک چې له هغه وروسته بدل کړي چې وایې وري نو بېشکه ګناه پر هغو کسانو ده چې بدلوي یې بېشکه الله ښه اورېدونکی ډېر پوه دی. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نو څوک چې د وصیت کوونکي له پلوي او ګناه وویریږي او ترمنځ یې سوله وکړي نو پر هغه هیڅ ګناه نسته بېشکه الله بخښونکی لورونکی دی. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم
بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون هغوی در څخه د نویو میاشتو په اړه پوښتنه کوي ووایه دا د خلکو او د حج وختونو ټاکلو لپاره دي او دا ښېګڼه نه ده چې کورونو ته د شا له لوري ننوځئ بلکې ښېګڼه دا ده چې څوک ځان وساتي او کورونو ته د دروازو له لارې ورځئ او له الله وویریږئ ښایي بریالي سئ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين او د الله په لاره کې له هغو خلکو سره وجنګېږئ چې له تاسې سره جنګېږي او له بریده مه اوړئ بېشکه الله له بریده اوښتونکي نه خوښوي وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين او هر چیرې چې یې ومومئ ویې وژنئ او له هغه ځایه وباسئ چې تاسې یې ترې ایستلي یاست او فتنه له وژلو ډېره سخته ده او تر هغه ورسره د مسجد حرام په څنګ کې جګړه مه کوئ څو هغوی له تاسې سره پکښې جګړه ونه کړي نو که هغوی در سره وجنګېږي نو وژلی یې سئ همدارنګه د کافرانو سزا ده فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم بیا که هغوی ډډه وکړي نو په رښتیا الله بخښونکی لورونکی دی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين او تر هغه ورسره جنګېږئ چې فتنه پاته نسي او دین د الله سي بیا که ډډه وکړي نو له تیرې کوونکو پرته پر بل چا سختي نسته الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين د درناوي میاشتې بدله همغه د درناوي میاشته او درنښتونه سره برابر دي نو که څوک پر تاسې تیری وکړي نو همغه غوندې تیری پرې وکړئ چې پر تاسې یې کړی او له الله وویریږئ او پوه سئ چې الله له ځان ساتونکو سره دی وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين او د الله په لاره کې لګښت کوئ او په خپلو لاسونو ځانونه هلاکت ته مه اچوئ او ښېګڼه وکړئ بېشکه الله ښېګڼه کوونکي خوښوي وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة
ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. او د الله لپاره حج او عمره بشپړ کړئ. بیا که تاسې راوګرځول سئ نو کومه هدیه چې درته اسانه وي الله ته یې وړاندې کړئ او تر هغه خپل سرونه مخ روئ څو هدیه خپل ځای ته نه وي رسېدلې. نو که څوک تر څخه ناروغ وي یا یې په سر کې کومه ستونزه وي نو فدیه روژې، صدقه یا قرباني ده. بیا کله چې په امن کې سئ نو څوک چې حج سره د عمرې ګټه هم ترلاسه کوي نو کومه هدیه چې ورته اسانه وي الله ته دې وړاندې کړي. او که څوک یې ونه مومي نو د حج په ورځو کې د 3 روژې ونیسي او اوه چې کله راوګرځئ چې 10 روژې کیږي. دا حکم د هغه چا لپاره دی چې کورنۍ یې مسجد حرام سره نه وي او له الله وویریږئ او پوه سئ چې د الله عذاب سخت دی. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. د حج ټاکلې میاشتې دي نو پر چا چې پکښې حج فرض سي نو په حج کې د ناوړه خبرې، ګناه او نه هم جګړه کوي او کومه ښېګڼه چې کوئ الله پرې پوهیږي او توشه واخلئ او غوره توشه ځان ساتنه ده. او ای د عقل څښتنانو لما وویریږئ. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. پر تاسې کومه ګناه نسته چې د پالونکي پیرزوینه مو ولټوئ. بیا کله چې له عرفات روان سئ نو مشعر حرام سره الله یاد کړئ او داسې یاد کړئ څرنګه چې لارښوونه درته کړې، که څه هم له دې مخکې تاسې له بېخبر واست. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بیا له هغه ځایه روان سئ چې خلک ورڅخه روانېږي او له الله بخښنه وغواړئ. بېشکه الله بخښونکی لورونکی دی. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. نو کله چې مو د حج کارونه پوره کړل نو د خپلو پلرونو یادولو غوندې الله یاد کړئ، بلکې تر هغې هم زیات. نو له خلکو ځینې وایي ای زموږ پالونکې په دنیا کې راته ښېګڼه راکړي او په آخرت کې هغه لره هیڅ برخه نسته. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. او له هغوی ځینې وایي ای زموږ پالونکې په دنیا او آخرت کې ښېګڼه راکړي او د اور له سزا مو وساتي. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. دوی لره له هغه څه برخه ده چې ترسره کړي دي او الله ژر حساب اخیستونکی دی. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى
واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. او الله په شمیرل سوي ورځو کې یاد کړئ، نو څوک چې په 2 ورځو کې بیړه وکړي پرې کومه ګناه نسته، او څوک چې وځنډېږي نو پر هغه هم ګناه نسته. دا د هغه چا لپاره ده چې ځان وساتي او له الله وویریږئ او پوه سئ چې تاسې هغه لره ورټولېږئ. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. او له خلکو هغه څوک هم دی چې د دنیا د ژوند په اړه د هغه وینا تا ته ښه ښکاري او پر هغه څه الله شاهد ګرځوي چې په زړه کې دی، او هغه تر ټولو زیات جنګره دی. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. او کله چې بیرته ګرځي په ځمکه کې د دې لپاره هڅه کوي چې ورانکاري پکښې وکړي او کښت او کهول هلاک کړي، او الله ورانکاري نه خوښوي. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. او کله چې ورته وویل سي له الله وویریږه، غرور یې په ګناه سره ونیسي، نو دوزخ ورته بسنه کوي او ډیر بد بستر دی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. او له خلکو هغه څوک هم دی چې د الله د خوښۍ ترلاسه کولو لپاره ځان پلوري، او الله بندگانو لره خواخوږی دی. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے هغو کسانو چې ایمان مو راوړی، په بشپړه توګه په اسلام ننوځئ او د شیطان د پلونو پیروي مه کوئ، په رښتیا هغه ستاسې ښکاره دښمن دی. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. بیا که د څرګندو نښانو له راتلو وروسته وښویېږئ، نو پوه سئ چې الله برلاسی حکمت لرونکی دی. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هغوی له دې پرته د څه انتظار کوي چې الله او فرشتې ورته د وریځو په سیوریو کې راسي او د هغوی د هلاکولو د امر پریکړه وسي، او ټولې چارې الله ته ورګرځول کیږي. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. له بني اسرائیلو پوښتنه وکړه چې څومره څرګندې نښانې مو ورکړې وې، او څوک چې له هغه وروسته د الله لورونه بدله کړي چې ورته راغله، نو د الله عذاب سخت دی. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. هغو کسانو ته د دنیا ژوند شایسته کړی سوی دی چې کفر یې کړی، او په هغو کسانو ملنډې وهي چې ایمان یې راوړی، خو د قیامت په ورځ به هغه کسان د هغوی له پاسه وي چې ځان ساتي، او الله چې چاته وغواړي بې حسابه روزي ورکوي. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. په پیل کې ټول خلک یو ملت وو، نو الله نبیان د زیری ورکوونکو او ویرونکو په توګه ولېږل او له هغوی سره په حق کتاب نازل کړ چې د خلکو ترمنځ په هغه څه کې پریکړه وکړي چې اختلاف یې پکښې کاوه او د خپلمنځي ضد له امله د څرګندو نښانو له راتلو وروسته پکښې یوازې هغو کسانو اختلاف وکړ چې هغه کتاب ورکړی سوی و. نو الله هغو کسانو ته چې ایمان یې راوړی و په خپله اجازه په هغه څه کې د حق لارښوونه وکړه چې اختلاف یې پکښې کاوه او الله چې چاته وغواړي نیغې لارې ته یې لارښوونه کوي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. آیا ګمان کوئ چې جنت ته به ننوځئ او هغو کسانو غوندې حالت نه دی در باندې راغلی چې له تاسې مخکې وو؟ هغوی ته سختۍ او ستونزې رسېدلې وې او وښورول سول ان تر دې چې رسول او هغو کسانو چې ورسره ایمان راوړی وو وویل د الله مرسته کله ده؟ خبر اوسئ د الله مرسته نږدې ده. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هغوی در څخه پوښتنه کوي چې څه خیرات کړي؟ ووایه هر څه چې خیراتوئ نو د مور، پلار، خپلوانو، یتیمانو، بېوزلو او مسافرو لپاره دی او کومه ښېګڼه چې کوئ نو بېشکه الله پرې ښه پوه دی. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. پر تاسې جګړه جهاد فرض کړی سوی دی، حال دا چې هغه درته سخت دی او ښایي چې تاسې یو شی بد وګڼئ او هغه تاسې ته ښه وي او ښایي چې تاسې یو شی ښه ګڼئ او هغه تاسې ته بد وي او الله پوهیږي او تاسې نه پوهیږئ. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هغوی در څخه د درناوي په میاشت کې د جنگ په اړه پوښتنه کوي. ووایه په هغې کې جنگ لویه ګناه ده، خو د الله له لارې خلک راګرځول او پر هغه کفر کول
او له مسجد حرام خلق ګرځول او له هغه څخه یې استوګن ایستل د الله په وړاندې تر هغه لویه ګناه ده او فتنه له وژنې لویه ګناه ده او هغوی به در سره تل جنګیږي آن تر دې که وتوانیږي له خپله دینه به مو راوګرځوي او څوک چې له تاسې له خپل دینه وګرځي او د کفر په حالت کې مړ سي نو د دوی کړنې به په دنیا او آخرت کې له منځه ولاړې سي او دوی د اور استوګن دي تل به پکښې وي. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. بشک هغه کسان چې ایمان راوړی او چا چې هجرت کړی او د الله په لاره کې جهاد کړی همدوی د الله د لورونې هیله لري او الله بخښونکی لورونکی دی. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هغوی در څخه د شرابو او قمار په اړه پوښتنه کوي. ووایه په هغو دواړو کې لویه ګناه او خلکو لره ځینې ګټې دي او ګناه یې له ګټې ډېره ستره ده او هغوی در څخه پوښتنه کوي چې څه خیرات کړي. ووایه څه چې مو له اړتیا زیات وي همدارنګه الله په څرګنده توګه تاسې ته نښانې بیانوي. تو فکر وکړئ. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. د دنیا او د آخرت په اړه او هغوی در څخه د یتیمانو په اړه پوښتنه کوي. ووایه هغوی ته خیر غوښتنه غوره ده او که ورسره یو ځای سئ نو ورونه مو دي او الله پوهیږي چې څوک ورانکاری او څوک سموونکی دی او که الله غوښتی په ستونزه کې به یې اچولی واست. بېشکه الله برلاسی حکمت لرونکی دی. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. او تر هغه له مشرکو ښځو سره نکاح مه کوئ څو چې ایمان یې نه وي راوړی او بېشکه مؤمنه وینځه له آزادې مشرکې ښځې څخه غوره ده که څه هم هغه تاسې ته ښه ښکاره سي. او د مؤمنو ښځو نکاح له مشرکو نارینهو سره مه کوئ څو چې ایمان یې نه وي راوړی او مؤمن مریی له مشرک څخه غوره دی که څه هم هغه مشرک تاسې ته ښه ښکاره سي. دوی د اور لوري ته بلنه ورکوي او الله په خپلې اجازې د جنت او بخښنې لوري ته بلنه ورکوي او خلکو ته خپلې نښانې په څرګنده توګه بیانوي څو پند واخلي. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. او هغوی در څخه د میاشتنۍ ناروغۍ په اړه پوښتنه کوي. ووایه هغه پلیتي ده نو په میاشتنۍ ناروغۍ کې له ښځو ګوښه سئ او تر هغه ورته مه نږدې کېږئ څو نه وي پاکې سوې
نو کله چې شی پاکې سوې په هغه توګه ورته راسئ چې الله درته امر کړی. بېشکه الله خورا توبه کوونکي او ښه پاکوونکي خوښوي. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ښځې مو تاسې لره کښت دي، نو څنګه چې غواړئ خپل کښت ته ورسئ او خپلو ځانو ته ښې کړنې مخکې ولېږئ او له الله وویرېږئ او پوه سئ چې له هغه سره مخامخېدونکي یاست او مؤمنانو ته زیری ورکړه. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. او د الله نوم په خپلو لوړو کې له ښه کاره او له ځان ساتنې او د خلکو ترمنځ د سولې د نه کولو لپاره پلمه مه ګرځوئ او الله ښه اورېدونکی ډېر پوه دی. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. الله ستاسې په لغو لوړو کې تاسې نه نیسي، بلکې تاسې په هغو لوړو نیسي چې د زړونو په اراده مو ترسره کړې وي، او الله بخښونکی زغمونکی دی. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. د هغو کسانو لپاره چې له خپلو ښځو سره د نه نږدې کېدو لوړه کوي د 4 میاشتو انتظار دی. که هغوی بیرته وګرځي نو بېشکه الله بخښونکی لورونکی دی. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. او که د طلاق هوډې کړی وي نو بېشکه الله ښه اورېدونکی ډېر پوه دی. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. او طلاقې سوې ښځې دې په خپلو ځانونو د 3 حیضونو انتظار کوي که هغوی پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري. ورته روان نه دي چې هغه څه پټ کړي چې الله یې په رحمونو کې پیدا کړي دي، او میړونه یې په دغه موده کې له هغوی سره د بیا نکاح کولو زیات وړ دي که سمون وغواړي. او ښځې په ښه توګه پر خپلو میړونو داسې حقونه لري لکه چې میړونه یې پر هغوی لري، او نارینهو لره پر هغوی یوه درجه ده، او الله برلاسی حکمت لرونکی دی. الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. رجعي طلاق 2 ځله دی، بیا په ښه توګه د ښځې ساتنه یا په سمه توګه پرېښودل دی، او تاسې ته روا نه دی چې هغه څه ترې واخلئ چې ورکړي مو دي،
خدا چې هغوی دواړه ښځه او میړه وویریږي چې د الله احکام به ونشي ساتلی، نو که وویره داس چې هغوی دواړه به د الله احکام ونشي ساتلی، نو پر هغوی دواړو ګناه نسته چې ښځه د خپل طلاق اخیستو په بدل کې څه ورکړي. دا د الله ټاکلې پولې دي، نو ورڅخه مه اوړئ، او څوک چې د الله له ټاکلو پولو اوړي نو همدوی ظالمان دي. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. بیا که میړه هغې ته دریم طلاق هم ورکړي، بیا ورته طلاقه سوې ښځه تر هغه روانه ده څو له ده پرته له بل چا سره نکاح ونه کړي. نو که هغه بل میړه هم طلاق ورکړي او هغوی باور لري چې د الله احکام پر ځای کولی سي، بیا پر هغوی دواړو کومه ګناه نسته چې یو بل ته په نکاح راوګرځي. دغه د الله ټاکلې پولې دي، هغو خلکو ته یې بیانوي چې پرې پوهیږي. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. او کله چې مو ښځې طلاق کړي، بیا خپلې نیټې عدت ته ورنږدې سي، نو هغوی په ښه توګه وساتئ یا یې په سمه توګه خوشي کړئ، او د زیان رسولو لپاره یې مه ساتئ څو تیری پرې وکړئ. او څوک چې داسې وکړي نو په رښتیا چې پر خپل ځان یې تیری کړی، او د الله په آیاتونو ملنډې مه وهئ، او پر تاسې د الله پیرزوینه او هغه کتاب او حکمت چې درته استولی دی او درته پرې نصیحت کوي در په یاد کړئ، او له الله وویریږئ، او پوه سئ چې الله په هر څه ښه پوه دی. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. او کله چې مو ښځو ته طلاق ورکړی وي او خپلې نیټې ته رسېدلې وي، نو که په ښه توګه هغوی په خپلو منځو کې خوښ سول، نو د خپلو میړونو سره یې له نکاح کولو مه راګرځوئ. د دې خبرو پند له تاسې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې پر الله او د آخرت پر ورځ باور لري. دغه کار تاسې ته ډېر غوره او ډېر پاک دی، او الله پوهیږي او تاسې نه پوهیږئ. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما،
وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. او میندې د خپلو بچانو ته پوره 2 کاله شیدې ورکوي. دا موده د هغه چا لپاره ده چې غواړي د شیدو ورکولو موده بشپړه کړي او د ماشوم پر پلار د هغوی میندو خواړه او جامې په ښه توګه ورکول لازم دي. هیڅوک تر خپل وس زیات مکلف نه دی. نه د مور د خپل ماشوم له امله ځورول کیږي او نه د پلار په خپل ماشوم کړول کیږي او پر وارث یې هم همدارنګه حق دی. خو که هغوی دواړه په خپله خوښه ماشوم له تیزه بیلول وغواړي نو پرې کومه ګناه نسته. او که غواړئ چې کومه بله ښځه مو بچانو ته شیدې ورکړي نو در باندې کومه ګناه نسته چې هغوی ته ټاکلې بدله په ښه توګه ورکړئ. او له الله وویریږئ او پوه سئ چې الله د هغه څه لیدونکی دی چې کوئ یې. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. او لتاسې چې څوک مړه سي او ښځې پرېږدي هغوی د په خپلو ځانو د 4 میاشتو او 10 ورځو د تېرېدو انتظار وباسي. بیا چې هغوی کله خپلې مودې عدت ته ورسیږي نو په هغه څه کې پر تاسې کومه ګناه نسته چې هغوی د خپلو ځانو په اړه په ښه توګه کړي دي او الله په هغه څه خبر دی چې کوئ یې. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. او د عدت په اوږدو کې که تاسې هغو ښځو ته په اشاره د واده بلنه ورکړئ یا یې په زړونو کې پټه وساتئ نو پر تاسې کومه ګناه نسته. الله پوهیږي چې تاسې به هغوی په زړه کې یادوئ خو له هغوی سره په پټه ژمنې مه کوئ. خو دا چې په ښه توګه کومه خبره وکړئ او تر هغه د نکاح هوډ مه کوئ څو چې عدت خپلې ټاکلې مودې ته نه وي رسېدلی. او پوه سئ الله په هغه څه پوهیږي چې په زړونو کې مو دي نو له هغه وویریږئ او پوه سئ چې الله بخښونکی زغمونکی دی. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. پر تاسې هیڅ ګناه نسته چې ښځو ته مو له هغه مخکې طلاق ورکړئ چې لاس مو نه وي وروړی او نه مو ورته کوم مهر ټاکلی وي او په دې صورت کې هغوی ته ډالۍ ورکړئ شتمن له خپل وس سره او بې وزله له خپل وس سره. دا ډالۍ دې په ښه توګه وي. دا پر ښېګڼه کوونکو حق دی. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. او کتر لاس وروړلو مخکې په داسې حال کې طلاق ورکړئ چې مهر مو ورته ټاکلی وي، نو پر تاسې د ټاکلي مهر نیم دی، خو دا چې هغوی یې درته وبخښي یا هغه څوک میړه ورته پاملرنه وکړي چې په لاس کې د نکاح غوټه ده پوره مهر ورکړي، او پاملرنه ځان ساتنې ته ډیره نږدې ده، او ترمنځ مو پیرزوینه مه هېروئ، بېشکه الله د هغه څه لیدونکی دی چې کوئ یې. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ټولو لمنځونو ته بشپړه پاملرنه کوئ او په ځانګړي ډول منځني لمانځه ته او الله ته امر منونکي ودرېږئ. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. نو کله دشمنه یا بل څه وویریږئ، نو پلي یا په سورلۍ څنګه چې شونې وي لمونځ وکړئ، خو کله چې په امن کې سئ نو د الله داسې یاد کوئ څرنګه چې یې درته ښوولی دی، په کوم چې تاسې نه پوهېداست. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. او لتاسې چې څوک مړه سي او ښځې پرېږدي، پر هغوی باندې د خپلو ښځو لپاره وصیت دی چې تر 1 کاله ورته د ژوند وسایل دي او له کوره دې نه ایستل کېږي، نو که ووځي بیا په هغه څه کې پر تاسې کومه ګناه نسته چې هغوی یې په ښه توګه د خپلو ځانو په اړه کوي، او الله برلاسی حکمت لرونکی دی. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. او طلاق شویو ښځو ته په ښه توګه د ژوند وسایل دي، پر ځان ساتونکو حق دی. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. همدارنګه الله تاسې ته خپلې نښانې په څرګنده توګه بیانوي څو له عقله کار واخلئ. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. آیا هغه کسان دی ونه لیدل چې د مرګ له ویرې له خپلو کورونو ووتل، حال دا چې په زرګونو وه، نو الله ورته وویل مړه سئ، بیا یې ژوندي کړل، بېشکه الله پر خلکو د پیرزوینې څښتن دی او د خلکو ډیری شکر نه باسي. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. او د الله په لاره کې وجنګېږئ او پوه سئ چې الله ښه اورېدونکی ډېر پوه دی. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. څوک دی چې الله ته ښه پور ورکړي چې د پور بدله یې ورته څو برابره کړي، او الله د خپلو بندگانو روزي تنګوي او پراخوي او هغه ته ورګرځول کیږي. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا
قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. آیا له موسی وروسته د بني اسرائیلو مشران تا ونه لیدل کله چې خپل نبي ته وویل موږ ته یو پاچا وټاکه چې تر امر لاندې د الله په لاره کې وجنګېږو؟ هغه وویل آیا لرې ده چې جنګ در باندې فرض کړی سي بیا ونه جنګېږئ؟ هغوی وویل موږ لره څه دي چې د الله په لاره کې به نه جنګېږو، حال دا چې له خپلو کورونو او زامنو څخه ایستل سوي یو. نو کله چې پرې جنګ فرض کړی سو له لږ شمېر پرته یې نورو مخ واړاوه او الله په ظالمانو ښه پوه دی. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. او نبی ورته وویل پرشتیا الله تاسې ته طالوت پاچا ټاکلی دی. هغوی وویل هغه لره پر موږ د پاچایي حق له کومه سو؟ حال دا چې موږ تر هغه د پاچایي ښه وړ یو او هغه ته د شتمنۍ پراخې هم نه ده ورکړل سوې. هغه وویل بېشکه الله هغه پر تاسې غوره کړی او هغه ته یې زیاته پوهه او جسماني ځواک ورکړی او الله چې چاته وغواړي خپله پاچایي ورکوي او الله د پراخۍ څښتن ډېر پوه دی. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. او نبی ورته وویل د پاچایي نښه دا ده چې تاسې ته به هغه صندوق راسي چې د پالونکي له خوا مو پکښې ډاډیه ده او د هغه څه پاتې شوني دي چې موسی او هارون پرې ایښي دي پرښتو به پورته کړی وي. که مؤمنان یاست په دې کې تاسې لره نښانه ده. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نو کله چې طالوت له لښکرو سره راووت ویل بېشکه الله مو پر یوې ویالې ازمویونکی دی. نو څوک چې ترې وڅښي هغه زما له ډلې نه دی او څوک چې یې ونه څښي بېشکه هغه زما له ډلې دی. خو څوک چې په خپل لاس ترې یوه لپه واخلي نو له لږو شمېرو پرته ترې ټولو اوبه وڅښلې. نو کله چې ترې هغه او ورسره هغه کسان چې ایمان یې راوړی و تیر سول هغو کسانو چې باور یې کاوه له الله سره مخامخېدونکي دي وویل څومره وړې ډلې د الله په اجازه پر لویو ډلو برلاسي سوي دي او الله له زغمونکو سره دی.
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. او کله چې هغوی له جالوت او د هغه له لشکرو سره مخامخ سول ویل ای زموږ ربه پر موږ صبر نازل کړه او قدمونه مو ټینګ کړه او د کافرو خلکو په وړاندې مو مرسته وکړه. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. نو د الله په اجازه هغوی ته ماتې ورکړه او داود جالوت وواژه او الله داود ته پاچهي او حکمت ورکړ او له هغه څه چې غوښتل ورویه شول او که الله د ځینو خلکو مخنیوی په نورو نه کولی نو ځمکه به ویجاړه سوې وای، خو الله پر کائناتو د پیرزوینې څښتن دی. تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. دا د الله آیاتونه دي چې په رښتیا سره یې درته لولو او بېشکه ته له رسولانو یې. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. دا رسولان چې ځینې مو پر ځینو غوره کړي ورڅخه له ځینو سره الله خبرې کړي او ځینو ته درجې لوړې کړي او د مریم زوی عیسی ته مو څرګندې نښانې ورکړي دي او په سپېڅلي روح مو د هغه ملاتړ وکړ او که الله غوښتی له هغوی وروسته خلکو به ورته له څرګندو نښانو راتلو وروسته جنګ نه کولی، خو اختلاف یې وکړ نو ځینو یې ترې ایمان راوړی او ځینو یې کفر وکړ او که الله غوښتی هغوی به جنګ نه وی کړی، خو الله هغه څه کوي چې غواړي یې. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی له هغه څه ولګوئ چې په روزي مو درکړي دي مخکې له دې چې هغه ورځ راسي چې نه به پکښې راکړه ورکړه وي نه دوستي او نه هم سپارښتنه او کافران ظالمان دي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله همغه دی چې له هغه پرته بل معبود نسته، ژوندی او تلپاته دی، نه پرکالی نسی او نه خوب، یوازې هغه لره دی څه چې په اسمانونو او ځمکه کې دي. څوک دی چې په وړاندې یې د هغه له اجازې پرته سپارښتنه وکړي
هغه د هغوی بندگانو په مخ کې او وروسته حالت پوهیږي او هغوی د هغه له پوهې پر هیڅ نسي چاپېرېدی خو پرته له هغه څه چې هغه یې وغواړي. کرسۍ یې اسمانونه او ځمکه چاپېر کړي دي او د هغوی دواړو ساتنه یې نه ستومانه کوي او هغه لوړ ډېر لوی دی. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. په دین کې هیڅ زور نسته، بېشکه سمه لاره له بېلارۍ جلا سوې ده. نو څوک چې پر طاغوت کفر وکړي او پر الله ایمان راوړي نو پر رښتیا چې کلکه کړۍ یې نیولې ده چې هیڅ شلېدل ورلره نسته او الله ښه اورېدونکی ډېر پوه دی. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله د هغو کسانو دوست دی چې ایمان یې راوړی له تیارو څخه یې رڼا ته باسي او هغه کسان چې کفر یې کړی شیطانان یې دوستان دي چې له رڼا څخه یې تیارو ته باسي همدوی د اور استوګن دي تل به پکښې وي. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا د هغه چا په اړه درته علم نسته چې الله ورته پاچاهي ورکړې وه؟ له ابراهیم سره د هغه د پالونکي په اړه شخړه وکړه. کله چې ابراهیم وویل پالونکی مې هغه دی چې ژوند او مرګ ورکوي، هغه وویل زه هم ژوند او مرګ ورکوم. ابراهیم وویل بېشکه الله له ختیځه لمر راولي نو ته یې له لویدیځه راوله. نو هغه تن حق پک پاتې سو چې کفر یې کړی و او الله ظالمو خلکو ته لارښوونه نه کوي. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا هغه چا غوندي چې پر یو کلي تېرېدی حال دا چې هغه پر خپلو بامونو نسکور سوي وو وی ویل له مرګه وروسته به الله دا څنګه ژوندي کوي؟ نو الله هغه 100 کاله مړ کړ بیا یې ژوندی کړ. وی ویل څومره وخت یې تېر کړ؟ هغه وویل یوه ورځ یا د ورځې یوه برخه مې تېره کړه. هغه وویل بلکې 100 کاله دې تېر کړل. نو خپل خوراک او څښاک ته وګوره چې نه دي خراب سوي او خره ته دې وګوره او دا چې خلکو ته دې نښانه وګرځوو او د خره هډوکو ته وګوره څرنګه یې پورته کوو بیا ورته غوښه وراغوندو. نو کله چې ورته څرګنده سوه وی ویل باور لرم چې الله پر هر څه واکمن دی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى
قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. او کله چې ابراهیم وویل ای پالونکیا راوښیه چې څرنګه مړه ژوندي کوې. هغه وویل آیا ته باور نه لرې؟ هغه وویل ولې نه، خدا چې زړه مې ډاډه سي. هغه وویل 4 مرغان واخله، بیا یې له ځان سره روږد کړه، بیا یې حلال او ټوټه ټوټه کړه، بیا ترې یوه برخه پر هر غره کښېږده، بیا یې راوبوله، په منډو منډو به درته راځي او پوه سه چې الله برلاسی حکمت لرونکی دی. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. د هغو کسانو بیلګه چې خپله شتمني د الله په لاره کې لګوي هغې دانې غوندې ده چې 7 وږې راشنه کړي، په هر یوه وږې کې 100 دانې وي، او الله چې چاته وغواړي ورته 2 برابره کوي، او الله د پراخۍ څښتن ډېر پوه دی. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هغه کسان چې خپل شتمني د الله په لاره کې لګوي بیا په هغه څه پسې چې خیرات کړي دي نه پر چا احسان کوي او نه ازار وررسوي، هغوی لره له خپل پالونکي سره بدله ده او نه به پرې کومه ویره وي او نه به غمجنیږي. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ښه خبره او بخښنه تر هغه خیرات ډېره غوره ده چې ازارول ورپسې وي، او الله شتمن زغمونکی دی. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. اے هغه کسانو چې ایمان مو راوړی، هغه چا غوندې خپل خیراتونه په احسان اچولو او ازار رسولو له منځه مه وړئ چې خپله شتمني خلکو ته د ځان ښوونې لپاره لګوي او پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان نه لري. نو بیلګه یې هغې ښوی ډبرې غوندې ده چې پرې خاوره وي او تیز باران ور ورسیږي او پاکه یې پرېږدي، څه چې یې ترسره کړي په لاس به ورنسي، او الله کافرو خلکو ته لاره نه ښیي. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. او د هغو کسانو بیلګه چې خپله شتمني د الله د خوښۍ ترلاسه کولو او د خپلو زړونو د ډاډینې لپاره لګوي، هغه باغ غوندې ده چې پر لوړ ځای وي، تیز باران ور ورسیږي او 2 برابره میوه وکړي، نو که ورته تیز باران ونه رسیږي نو پرخه هم ورته بسنه کوي،
او الله د هغه څه لیدونکی دی چې کوئ یې. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آیا لتاسې یو تن دا خوښوي چې ورته د کجورو او انګورو باغ وي، تر ونو لاندې ویالې بهیږي، هغه لره پکښې هر ډول میوې وي او هغه بوډا سي او بچان یې هم واړه وي، نو هغه بڼ ته داسې بړبوکۍ ورسیږي چې پکښې اور وي، نو هغه وسوځېږي. همدارنګه الله تاسې ته په څرګنده توګه نښانې بیانوي چې فکر وکړئ. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. اے هغه کسانو چې ایمان مو راوړئ، له هغو پاکو شانو چې ترلاسه کړي مو دي او څه چې مو تاسې ته له ځمکې راایستلي ولګوئ، او د ناوړه مال هوډ مه کوئ چې ترې لګښت وکړئ، حال دا چې تاسې اخیستونکي نه یاست، خو دا چې سترګې پرې پټې کړئ او پوه سئ چې الله شتمن ستایلی دی. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. شیطان مو له بېوزلۍ ویروي او د بېحیایۍ امر درته کوي، او الله در سره له خپل لوري د بخښنې او پیرزوینې ژمنه کوي، او الله د پراخۍ څښتن ډېر پوه دی. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. چاته چې وغواړي حکمت ورکوي، او چاته چې حکمت ورکړل سو نو پرشتیا چې ډیر خیر ورکړل سو، او یوازې د عقلونو څښتنان پند اخلي. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. او تاسې چې څه خیراتوئ یا کوم نظر نیسئ نو بېشکه الله پرې پوهیږي، او ظالمانو لره به مرستندویان نه وي. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. که تاسې خیراتونه ښکاره ورکوئ نو ښه دي، او که یې بېوزلو ته پټ ورکوئ نو هغه تاسې لره ډېر غوره دی، او له تاسې څخه به مو ګناهونه لرې کړي، او الله په هغه څه خبر دی چې کوئ یې. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. اے رسوله، سمې لارې ته د هغوی راوستل پر تا نه دي، خو الله چې چاته وغواړي سمې لارې ته یې راولي، او کوم مال چې تاسې خیراتوئ
نو ګټه یې تاسې لره ده او یوازې د الله د خوښۍ ترلاسه کولو لپاره خیرات کوئ او کوم مال چې خیراتوئ پوره بدله به یې درکړل سي او پر تاسې به ظلم نه کیږي. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. خیراتونه هغو بېوزلو لره دي چې د الله په لاره کې ایثار کړی سوي دي، په ځمکه کې د ګرځېدو توان نه لري، د سوال نه کولو له امله یې ناپوه شتمن ګڼي، ته یې په خپلو نښو پېژنې، په ټینګار سره له خلکو سوال نه کوي او کوم مال چې لګوئ نو بېشکه الله پرې ډېر پوه دی. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هغه کسان چې خپل مالونه شپه او ورځ په پټه او ښکاره د الله په لاره کې لګوي نو هغوی لره له خپل پالونکي سره بدله ده او نه به پرې کومه ویره وي او نه به هغوی غمجنیږي. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هغه کسان چې سود خوري د قیامت په ورځ نه پورته کیږي خو هغه چا غوندي چې شیطان د لمس له امله لیونی کړی وي. دا ځکه هغوی ویلي چې راکړه ورکړه هم سود غوندې ده، حال دا چې الله راکړه ورکړه روا کړې او سود یې ناروا کړی. نو چاته چې د خپل پالونکي لخوا نصیحت راغی او لاس پر سر سو نو ورلره هغه څه دی چې مخکې سوي او کار یې الله ته سپارل سوی دی او څوک چې بیا دې کار ته راوګرځي نو دوی د اور استوګن دي، تل به پکښې وي. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. الله سود لمنځه وړي او خیراتونه زیاتوي او الله هر ناشکره گناهگار نه خوښوي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بېشکه هغه کسان چې ایمان راوړي، ښه کارونه وکړي، بشپړ لمونځ وکړي او زکات ورکړي، هغوی لره له خپل پالونکي سره بدله ده او نه به پرې ویره وي او نه به غمجنیږي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی له الله وویریږئ که مؤمنان یاست، د سود کومه برخه چې پر چا پاتې ده پرېږدئ. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. که داسې ونه کړئ نو د الله او د هغه د رسول لخوا د جنګ اعلان واورئ او که توبه وباسئ نو تاسې لره مو خپلې پانګې دي، نه به تیری کوئ او نه به در باندې تیری کیږي. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة
وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. او که هغه پوروړی په تنګسه کې وي نو تر اسانتیا ورته مهلت دی او دا چې وروی بخشي درلره غوره ده که تاسې پوهیږئ. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. او له هغې ورځې وویریږئ چې پکښې د الله لوري ته ورګرځول کیږئ، بیا به هر چا ته د هغه څه پوره پوره بدله ورکړل سي چې کړي دي او پر هغوی به تیری نه کیږي. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اے هغه کسانو چې ایمان مو راوړی، کله چې تر یوې ټاکلې مودې په پور سودا سره کوئ نو ویې لیکئ او ترمنځ مو باید یو لیکونکی په انصاف سره ولیکي او لیکونکی د له لیکنې نټه نه کوي څرنګه چې الله ورښولې نو ودې لیکي او هغه تن دې ورته لولي چې پرې حق دی او له خپل پالونکي الله دې وویریږي. نو که هغه څوک چې پرې حق دی ناپوه یا کمزوری وي یا هغه نسي کولی چې ورته ویلولي نو ولي دې یې په انصاف سره ولولي او له خپلو نارینهو 2 شاهدان ونیسئ. نو که 2 نارینه نه وي نو یو نر او 2 ښځې له هغو شاهدانو ونیسئ چې پرې خوښ یاست. که یوه یې تېروتنه وکړي نو بله دې ورپه یاد کړي او شاهدان دې نټه نه کوي کله چې وغوښتل سي او د هغې سودا تر خپلې نیټې له لیکلو مه ستړي کیږئ. وړه وي او که غټه دا د الله په وړاندې د انصاف زیات وړ دی او شاهدۍ ته تر ټولو سمه لاره ده او دې ته زیاته نږدې ده چې شک ونه کړئ. خو که ترمنځ مو لاس په لاس راکړه ورکړه وي نو پر تاسې کومه ګناه نسته چې ویې نه لیکئ. او کله چې راکړه ورکړه کوئ شاهدان ونیسئ او لیکونکي او شاهدي ورکوونکي ته به زیان نه رسول کیږي او که داسې وکړئ نو په رښتیا هغه ستاسې ګناه ده او له الله وویریږئ او الله درته ښوونه کوي او الله په هر څه ډېر پوه دی. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. او که په سفر کې واست او لیکونکی ونه مومئ نو ترلاسه سوې ګروي ده، او که ځینې مو پر ځینو باور وکړي نو هغه تن د خپل امانت ادا کړي چې پرې باور سوی، او له خپل پالونکي الله دې وویریږي، او شاهدي مه پټوئ، او څوک چې یې پټه کړي نو په رښتیا چې زړه یې ګناهګار دی، او الله په هغه څه ډېر پوه دی چې کوئ یې. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. یوازې الله لره دی څه چې په اسمانونو او څه چې په ځمکه کې دي، او که هغه څه څرګند کړئ چې په زړونو کې مو دي یا یې پټ کړئ، الله به یې در سره حساب کوي. نو چاته چې وغواړي بخښنه کوي او چاته چې وغواړي سزا ورکوي، او الله پر هر څه واکمن دی. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. رسول محمد صلی الله علیه وسلم پر هغه څه ایمان راوړی چې د خپل پالونکي لخوا ورته استول سوي، او مؤمنانو هم هر یو پر الله د هغه پر فرشتو، کتابونو او رسولانو ایمان راوړی. د هغه د رسولانو ترمنځ د یو توپیر هم نه کوو، او هغوی وویل وامو اوریدله او ومو منله، له تا بخښنه غواړو ای زموږ پالونکې، او تا ته درتلل دي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله څوک له خپله وسه پورته نه مکلفوي، هغه لره هغه څه دي چې کړي دي، او پرې هغه څه دي چې کړي دي. ای زموږ پالونکیه، او داسې څه مه راباندې اچوه چې وس یې نه لرو، او عفو راته وکړه، بخښنه راته وکړه، او لورونه راباندې وکړه. ته مو مرستندوی یې، نو د کافرو خلکو پر خلاف مو مرسته وکړه.